دا علم دا اللہ سبحانه وتعالی دا نمونه دا اللہ سبحانه وتعالی دی منگتا نصیب کی او اللہ سبحانه وتعالی دی منگلا اللہ سبحانه وتعالی دی منگلا پا دغا خبرو باندی کمی چی منگورو او کمی چی بیانو اللہ دی پاغی باندی دا عمل کولو توفیق راکی. بس نمونه دا اللہ سبحانه وتعالی ما بیان کریو او تقریباً سونو دیرش نمونه دا اللہ بیان شیو. دیرش نمونه دا اللہ سبحانه وتعالی بیان شیو چی آغا پا دی ترتیب بانیو اللہ، الرب، الرحمن، الرحیم، الحی، القیوم، العلی، الأعلى، المتعال، الكريم، الودود، الغفور، الغفار، العزيز، الجميل، القادر، القدير، المقتدر، العفو، الواحد، الأحد، القريب، المجيب، الملك، المليك، المالك، الصمد، الحميد، المجيد، الغني. آخرینینم دا اللہ سبحانه وتعالی چکم بیان شیو اغو الغنی دا غیب مبارکی تفصیل پا آخرینی بیان کے شیو بحمد اللہ و توفیقه. دا غین بعد اللہ سبحانه وتعالی یونم دے الحکیم. دا اللہ سبحانه وتعالی یونم دے الحکیم. والله سبحانه وتعالى بسورة المائدة كوي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك أنت العزيز الحكيم. يقينا يلا زرور وحكمة عليه. حكيم ويصيغ مبالغة على وزن فعيل پا معنی دا فاعل او دا دی پا دی حکیم کی دن دیر معنی پرتی دی. دا لغت پا اعتبار سرا دا اللہ پا دی نم کے الحکیم کے دیر معنی پرتی دی. یو معنی پا کی دا دا وی العالم علموی العالم بی احکام الامور چاگت صاحب الحکم ولکی چی دا ہر کار اگا حکمت و تمعلومی او دا ہر کار پبارکی ورسر پوہی دا علم پر اختیا وسری دا کار انجام و تمعلومی چی دی کار بسا انجام روزی دی کار بسا نتیجہ روزی. نو صاحب الحکمہ چی حکمت ورسری پوہ ورسری پراخ علم ورسری دا معنی پا کی دن پرتا دا. اللہ سبحانہ وتعالی پا قرآن کی وی یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ وتعالی دا حکمت چی چاہتا اگوڑی ورکی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کرے چی دا حکمتنا مراد قرآن دے. اللہ چی اگوڑی نو چالا دا قرآن دا علم ورکی او چی چاہتا یقیناً دا قرآن علم ملوشو فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ وتعالی دی سلیل لوی خیر ورکڑے. اللہ دی دا خیر او دا حکمت منگتم نصیب کے. ترشم پا دی حکمت کی دن حکیم کی دن دا معنی پرتا دا الحکم والقاضی فیصلہ کون کے. حکیم کی دن دا معنی پرتا دا فیصلہ کون کے. حاکم چی اگر فصل کے فرق راولی بمسلو کے او کم مسلو رانشی دا چا بمنز کی اختلافات راشی با فیصلے کے. پا حاکم کی دن دا معنی پرتا دا چی یو کار کئی نو دیر مضبوط کار کئی. حکیم معنی دا چی یو کار کئی المتقن للاشیاء
علما پکې داسې معنم ذکر کوي چې یو کار کوي نو ډېر مضبوط کار کوي. هر کار هر شی په هغه ځای کې ږدي چې د کوم ځای سره مناسب وي، دې ته وایي مضبوط کار. مضبوط کار خو دې ته وایي که چې هر شی هر کار په هغه ځای کې وشي چې د کوم ځای سره مناسب وي. په حکیم کې دنه دا معنم پرته ده چې ځان منع کول د قبیح کارونو نه، ځان منع کول د داسې کارونو نه چې هغه نه ښایي. دا شان په دې کې دا معنم پرته ده عدل او انصاف، عدل کوونکی انصاف کوونکی. او د ټولې خبرې په الله سبحانه وتعالی کې شته. الله سبحانه وتعالی حکیم دی په معنا دا چې حکیم دی په خپلو ویناګانو کې، حکیم دی په خپلو کارونو کې. نه وایي هغه څه، نه کوي هغه څه چې هغه د حکمت خلاف وي. د الله په هر کار کې حکمت دی. الله سبحانه وتعالی که یو مخلوق پیدا کړی دی پای کې حکمت دی، که د یو خبرې امر یې کړی دی پای کې حکمت دی، که یو خبره شریعت ګرځولی دی نو پای کې حکمت دی. د خپل بندګان یې پلتونه دي پیدا کړي بلکې د دوی په پیدایش کې هم حکمت دی. اوس که چېرته داسې وویلی شي چې الله سبحانه وتعالی دا بندګان پیدا کړي دي هسې او بس دا مزدوریانې به کوي او رزق به ګټي او بچي به پیدا کېږي او بیا به مري او قصه ختمه شوه، نو دا خو د الله د شان سره نه ښایي چې الله پالتو کار وکړي. الله قرآن کې ځای په ځای دا خبره بیان کړې دي چې ما د ځمکې او اسمانونه د یو حق دپاره پیدا کړي دي او هغه عبادت دی، د الله بندګي کول دي. الله وایي موږ څه لوبې نه کولې چې هسې پالتو کار مو وکړو. نو الله چې یو مخلوق پیدا کوي په هغې کې هم حکمت وي. رب العالمین هغه حکیم ذات دی چې یو کار کوي نو ډېر مضبوط کار کوي. په هغه کار کې بیا څه نقص او عیب نه وي، په هغه کار کې څه ګډوډوالی نه وي. الله څه وایي د خپل ځان مبارک کې الذي احسن كل شيء خلقه. هغه الله چې هر شی چې پیدا کړی دی نو ډېر ښایسته پیدایش یې وله کړی دی. د الله په کار کې څه خلل نه وي. الله ته ستړی کېږي نه په یو کار باندې چې یو کار کوي ډېر مضبوط کار کوي. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وی به نه تاسو د الله په کارونو کې او الله چې کوم مخلوق پیدا کړی الله وي تاسو په دې کې څه عیب وینه نه وي. فارجع البصر هل ترى من فطور. الله وی دا نظر واړه زه د اسمانونو ته او وګوره د اسمانونو ته په دې کې څه عیب او څه نقصان شته. ثم رجع البصر. الله وی بیا دا نظر واړه بیا و بیا واړه هېڅ به هم په لاس تېره نه شي او نه په نظر، خو صرف دغه شي چې سترګې به دې ستړي شي، نظر به دې ستړی شي. خو بل ځای کې الله وایي په سورة النمل کې صنع الله، دا جوړښت او د پیدایش هغه دی چې الله کړی دی. الذي اتقن كل شيء. او الله چې به یو کار کوي نو مضبوط کار کوي. حکیم دی که نه؟ حکیم کې دنه دا معنی پرته ده که نه چې کوم کار کوي نو ډېر مضبوط کار کوي. حکیم کې دنه دا معنی پرته ده چې موږ لږ ساعت مخکې ووایي چې ځان د قبیح کارونو نه منع ساتي. الله سبحانه وتعالی د هر عیب او نقصان او د هر قبیح کار نه پاک دی. ځکه ځان باندې ګوره ظلم منع کړی دی. یا عبادي انی حرمت الظلم علی نفسي. ای زما بندګانو ما په ځان باندې ظلم حرام کړی دی، د بیا د نور مخلوق یې تیم منع کړی دی. هر هغه کار چې د الله د شان سره نه ښایي الله د هغې نه پاک دی. دا حکیم ذات دی او د حکمتونو والا دی. یو معنی پکې ځینې پرته چې الله عادل دی، عدل او انصاف کوونکی دی. مطلق حکم د الله سبحانه وتعالی چلیږي، احکام ټول د هغه دي.
که هغه دینی او شرعي احکام دي په هغې کې د الله سبحانه وتعالی حکمت دی. ولې د مانځه ویلي دي، ولې د روجې ویلي، ولې د زکات ویلي، ولې د جهاد ویلي، ولې د صدقې ویلي، ولې د ذکر او اذکار ویلي دي، ولې دا مسله داسې ده، ولې داسې ده. په هر کار کې د الله حکمت دی. یو کار د دې شریعت هغه د حکمت نه خالي نه دی، خو صرف دومره ده چې کله نه کله د یو عالم یو انسان ذهن به ورته نه رسي. که حکمت ته ذهن ورسېدو ډېره ښه ده، او که ونه رسېدو نو بیا هم زموږ د ایمان دی چې په دې کار کې به حکمت وي. د الله سبحانه وتعالی احکام کم چې قدري او کوني احکام دي چې کم په انسانانو باندې راځي، مصیبتونه چاله څه ورکوي، د چا نه څه شی منع کوي، په دې ټولو کارونو کې د الله حکمت دی. ولې پلانی غریب دی، په دې کې د الله حکمت دی. ولې پلانی مالدار دی، په دې کې د الله حکمت دی. ولې د مصیبت راغی، دې کې د الله حکمت دی. ځکه دا خبره ساتي چې کل قضائه و اقداره حکیمه. د الله هر حکم، د الله هر فیصله او هر خبره چې الله په تقدیر کې لیکلې ده، هغه د حکمت نه خالي نه ده. دا خو شرعي احکامو، بیا قدري کوني احکامو، او دغه شان علماوي الاحکام الجزائیه په آخرت کې چې به الله کومې فیصلې کوي د خپل مخلوق په منځ کې، نو په هغې کې به ټول عدل او انصاف وي. په هغې کې به ټول څه عدل او انصاف وي. ذره برابر ظلم به الله نه کوي، نه به کمې زیاتې کوي د آخرت په احکامو کې کوم چې به الله جاري کوي. ذره برابر اعمال به الله راښایي او موږ ته به راښکاره کوي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. ذره برابر عمل به م الله دې تلې ته راواچي. ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. الله وی د قیامت په ورځ به موږ تلې ولګو، د عدل او د انصاف تلې به لګو. فلا تظلم نفس شیئا، د هېچ چا سره به ظلم نه کېږي. وإن كان مثقال حبة من خردل، کچرته د شړشمو د دانې امر عمل چا کړی که نه، اتینا بها، الله وی هغه دانه به موږ، هغه عمل به موږ راوړو. نو د الله احکام کوم چې د آخرت احکام دي، هغه هم په عدل او په انصاف باندې بنا دي. او که څوک جهنم ته ځي نو د الله په عدل به ځي، او که څوک جنت ته ځي نو د الله په رحم باندې به جنت ته ځي. د الله سبحانه وتعالی په هر کار کې حکمت وي. د کار په دې اوله کې هم د الله حکمت وي، په دې منځ کې هم حکمت وي. د دې کار نتیجه چې سره وځي هغه هم د حکمت نه ډکوي. یوسف علیه السلام کوهي ته واچولی شو، په دې کې د الله حکمت و. یو غټ سړی ته الله جوړو. ګوره ته به نه یې پوه چې ولې دا مصیبت په تا باندې راغی، په هغې کې به د الله یو لوی حکمت وي. د زړونه مطمئن ساتئ. که تا باندې چېرته څه مسلې څه مشکل وي، په دې کې به د الله یو لوی حکمت وي چې هغه به تا ته نه معلوم. کیدای شي تا ته څه وخت بعد معلوم شي، او کیدای شي تا ته په آخرت کې معلوم شي. یو انسان دی بیمار دی، او سم بیمار دی، او په مخه دا شکایتونه کوي چې زه ولې بیمار یم او زه ولې بیمار یم، او په دغه بیمارۍ کې مړ شو. په آخرت کې ولیدو چې الله د هغه بیمارۍ د لاسه د هغه ګناهونه ریجولي، ځکه چې ګناهونه یې ډېر شي. ګوره په دې کې هم حکمت دی. بچی دې مړ شو، په دې کې هم د الله حکمت دی. کیدای شي د دې بچي د لاسه تا ته یو نقصان در رسېدو چې تا ته پته نه وه، او کیدای شي الله ستا درجې بلندول غواړي. غریب یې، په دې کې د الله حکمت به کیدای شي ته مالداره شي، دینداري پرېږدې، ځکه یې غریب کړی. مالدار یې، په دې کې د الله حکمت دی، کیدای شي ته غریب شي بیا دینداري نه کوې. هر کار د الله د حکمت نه خالي نه دی. یوسف علیه السلام لاړ، کوهي ته غوځار کړی شو. الله دې څومره لوی سړی جوړ کړو. یوسف علیه السلام جیل ته لاړ، د جیل نه راووتو، خو سره د دې اعلانه چې یوسف علیه السلام صفای انسان دی. الله اکبر. د الله په کار کې حکمت. څه ووایي یوسف علیه السلام؟
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. پلار زما کله چې د پلار سره ملاقات وشوې پلار زما دا هغه د خوب هغه تعبیر دی وی الله حق کو. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن الله وی ما سره څومره ښه وکړو زه د جیل نه راویستم. وجاء بكم من البدو تاسو د باندې نه راوستی من بعد ان نزغ الشیطان بیني وبین اخوتي وروسته د دې نه چې شیطان زما او زما د وروڼو په منځ کې اختلافات پیدا کړي. ان ربي لطيف لما يشاء. په اخر کې څه وایي دومره لویه سخته په یوسف علیه السلام باندې تېره شوه جیل ته لاړ په کلونو د پلار نه جدا د مور نه جدا د وروڼو نه جدا کوهي ته پکې ولید او په اخره کې څه وایي سورت یوسف کې دا آیت دی الله سورت یوسف کې د یوسف علیه السلام دا قول را نقل کړی چې کله هغه د اوږده خبره وکړه په اخره کې ووایي انه هو العلیم الحکیم یقینا الله پوهه ذات دی او حکمتونو والا دی. مه هېرېږه او غم مه کوه چې کله دغه حکمتونو والا رب ستا رب دی. فایده د دې نوم دا راوځي فایده د دې نوم دا راووته. اولنۍ فایده چې ستا زړه به څه شي مطمئن به شي چېرې د الله په هر کار کې څه دی حکمت دی. زه بل اوس دې ملګرو ته لږ یومه او ما که دا عقیده زمونږ سره نه وی نو دې مصیبتونو به زمونږ د زړونه ډزولی وی او دې مصیبتونو به مونږ وجلی وی که دا عقیده نه وی کومه چې په الله باندې جوړه ده. زړه به دې مطمئن شي چې ستا رب حکیم ذات دی په هر کار کې حکمت دی. ولې غریب یم په دې کې حکمت دی ولې مې واده نه کېږي په دې کې حکمت دی ولې مې بچي نه کېږي په دې کې حکمت دی ولې مسافر یم په دې کې حکمت دی ولې پلانې مړ شو په دې کې حکمت دی ولې پلانې بیمار شو په دې کې حکمت دی ولې په ما باندې غریبي ډېره ده په دې کې حکمت دی ولې پلانې مصیبت راغی حکمت دی ولې دوکان وسوځېدو حکمت دی ولې ګاډی رانه تباه شو حکمت دی ولې رانه مال چا پټ کو په دې کې هم څه حکمت دی. هر کار کې د الله حکمت دی. بلکل په امن باندې اوسه او بلکل مطمئن اوسه. یو داسې رب ستا رب دی چې د تقدیر هغه لیکلی دی او د هغه یوه خبر هم د حکمت نه خالي نه وي. تقدیر چا لیکلی الله لیکلی. الله خبرې د حکمت نه خالي نه وي. په هر څه کې حکمت دی. د دې نوم دا فایده راووته چې کله الله حکیم ذات دی نو ته هم په ځان کې داسې صفات پیدا کړه چې ته حکیم انسان شې. او حکیم چا ته وایي پوهه په دین باندې. حکیم هغه چا ته ویلی کېږي چې مناسب ځای کې مناسب خبره کوي په مناسب وخت کې مناسب کار کوي. د ځان نه قمقل مه جوړوه. دا یو نیم سره د ډېر عمره او سره د ډېرې تجربې به قمقلي او کله به داسې کشر ویني چې سپینګیري د هغه ادب او احترام کوي سپینګیري د هغه په مخ کې خبرې نه کوي. الله وله حکمت ورکړی پوهه وله ورکړي. ادب د مجلس دا حکمت دی. ادب د خبرې حکمت دی. ادب د مخلوقاتو سره حکمت دی. ادب د خالق سره حکمت دی. چې کله زمونږ رب حکیم ذات دی نو ما ورته هم پکار ده چې دا صفت په ځان کې راولو چې موږ هم د ځان نه حکیمان جوړ کړو موږ هم حکمت والا شو. نو یو نیم به وینې په یو مجلس کې به ناستي مشر سړی به په ګډو وړو به سر شي ته به بیا غځېږي او راټولېږي چې یالله اوس نور څه ګډې وړې ونه وایي په شرمونو مو نه شرموي چې ته به سره د ډېر عمره خو حکیم نه یي که نه. موږ سره خو قسمه قسم خلک میلاویږي که ما د قصې شروع کړې تاسو به حیران شي. ناشنا د الله مخلوق ما لیدلی دی په دې لږ عمر کې اکثر ټلیفونو کې د سوال دپاره یا میلاو شي را سره په لاره کې نو ته به حیران شي. بله ورځ سحر ما واقعه به ذکر کوم
او که چېرته کسې واوري نو خفه کېږي دې نه ځکه چې هسې هم زه خلکو ته ښیم نه. بعض خلک چې کله ما ته څه خبرې وکړي یا څه قیسې ما سره شي ما ته وایي چاته یې ونه وایې. زه هم چاته یې وایم نه خو په درس کې به یې ووایم د فایدې دپاره. نو خو موږ د چا نشاندهي نه کوو، دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه وه. خو کوم موقف چې ما ته رامخې ته شوي زه خو هغه بیانوم د عبرت دپاره نصیحت دپاره. پای کې د چا زړه خفه کول نه مقصد، بلکې د دې سړي اصلاح، زمونږ اصلاح، د ټولو اصلاح. نو ما سهار خپل زوی بوتو سکول ته، باران ورېدو، سم باران ورېدو. ما هغه پرې دروازه باندې دننه کړو، پیاده باران دغه شان ورېدو بس. نو پورې په دې روډ باندې اوس یو کس ولاړ، ما ته ما چې دا اوس څه وایي، ایسي چلې ما ورته اشاره وکړه لږ صبر وکوئ. زه اوس ولاړ یم په دې ځای کې، دی بیغمه په ټلیفون باندې خبرې کوي. ما که اوس دې ځمه خفه به شي، او هسې خو هم د علماو پسې خلک معمولي چې غلطي ترې وشي دا به غلطي هم نه، خو به یې خوله وازه کړي چې تکبر ولاړ. زه اوس ولاړ یم په باران کې. هی بیا مې ورته اشاره وکړه، نو ما زه درشم که ته راځې زر کوه. ویده رالم بس. بیا موبایل یې جیب ته واچو، ښه په ارام راغی. ما یې جي وایي ناستې سلام مې کوه. ګوره یو یو سړی د حکمت نه خالي. نو مې اوس دلته زه څه ووایم چې اوس ته د هغه ځای نه په دې باران کې دې زه م ودرولی یم او ته م ولاړ وي، ځان دې م ستړی کړو، زه دې م ستړی کړم، او اخري نتیجه ما کېدای شي سوال یا اهمه مسله وایي نه بس یو سوال مې کوه تاله، سلام مې کوه. داسې ډېر واقعیت دي. د ځان نه حکیمان جوړ کړي، هوښیار حکمت والا. مخامخ سړي سره د مقام ته ګوري، د سره به څنګه خبره کوي څنګه به نه کوي، دې ته ګوره. عالم سره جدا، د پلار مور سره جدا، د روڼو خویندو سره جدا ترتیبي، د سپین ږیرو سره جدایي، د الله والا یو غټه عهده ورکړې د هغوی سره جدایي. دې ته وایي حکیم انسان. الله دې زموږ نه حکیمان جوړ کړي. د الله یو نوم څه شو؟ الحکیم. د الله یو بل نوم دی العظیم. العظیم په سورة البقر کې الله وایي وهو العلی العظیم، او هغه الله اوچت ذات دی او عظیم ذات دی. عظیم کې دنه ډېرې معنی پرتې دي چې هغه د لغت علماو، د تفسیر علماو، دې علماو راغستې دي چې د عظیم څه مطلب دی، په دې کمې کمې معنی پرتې دي، د دې ډېر اطلاقات دي. دنه پکې دا مطلب پروت دی، یو معنی العظیم لویوالی. عظیم مطلب دا شی لوی دی. لکه عرب چاته خبره کوي هذا امر عظیم، دا خبره څه ده؟ لویه خبره ده. وایي عظیم په معنی د لویوالي، عظیم په معنی د پراختیا هم راځي. ګورئ، او عظیم په معنی د تبجیل او تفخیم او کبریا او عظمت، یعنی د چا قدر کول، یو څوک لوی ګڼل. عظیم په معنی چې د چا مقام اوچتي، شان یې اوچتي، منزله یې اوچتی، او ته عظیم ویلی کېږي. لکه دغسې ویلي د مکي مشرکانو سورة الزخرف کې دي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. دا قرآن ولې وایي په دې پیغمبر باندې راغی، حالانکه وایي موږ سره په طایف کې او په مکه کې ښه عظیم عظیم خلک شتي. عظیم په معنی دلته څه دي چې مقام یې ښه اوچت دی، موږ سره ښه مخوریز خلک شتي. عظیم په معنی ډېم راځي چې یو شی ډېر شي کله، نو عظیم. الله سبحانه وتعالی ذات عظیم دی، وینا یې عظیمه ده، کار یې عظیم دی، هر قسم عظمت د رب العالمین دپاره دی، لوی دی، شان او مقام یې اوچت دی، عظمت د هر مؤمن په زړه کې پروت دی.
بلکې انسانان عام انسانان که ایمان پې نه راوړي خو زړه کې دا خبره پرته ده او دغه شان څاروي زناور دوی هم د الله عظمت پیژني الله سبحانه وتعالی عظیم دی عظیم الشان دی جلیل القدر دی عظیم دی بچائی عظیمه ده لوی بچائی ده رب العالمین الله سبحانه وتعالی عظیم دی داغه ذات عظیم دی چې داغه ذات پشان ذات نشته دا د الله عظمت دی کنه سبحان الله حدیث کی راځي وی دا ځمکې او اسمانونه د الله سبحانه وتعالی د لاس په ورغوي کې داسې دي لکه د شړشمو دانه دا عظیم دی کنه ذات عظیم دی ګوره ځمکې او اسمانونه دا د الله سبحانه وتعالی د لاس په ورغوي کې داسې دي چې د شړشمې د دانې نه م وړې ښکاري شړشمه دانې د دغې نه م وړه ښکاري د اسمانونه او د ځمکې عظیم دی دا رب نو ځکه څه وایي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة دا ټول ځمکه به د الله په قبضه کې د قیامت په ورځ والسماوات مطویات بیمینه او د اسمانونه به د ښی لاس راتاو کړي حدیث کې راځي چې په دې یو ګوته کې اسمانونه په بله ګوته کې د ونې او د خټې او په بله ګوته کې د ځمکې او الله سبحانه وتعالی به بیا د مخلوق ټول داسې وخوځوي انا الملک انا الملک زه باچا یم زه باچا یم دا عظیم دی که نه حدیث کې راځي وی دا اووه اسمانونه دا ټول د هغه کرسۍ په مخ کې په کوم ځای کې چې د الله سبحانه وتعالی قدمونه دي د الله د شان سره چې څنګه ښایي د الله قدمونه چې په کوم کرسۍ باندې دي دا اووه اسمانونه د دې کرسۍ په مخ کې داسې دي لکه په شړه ځمکه کې چې یو بنګړی غوزار کې لکه په شړه ځمکه کې چې بنګړی غوزار کې دا بنګړی لکه اووه اسمانونه او د شړه ځمکه هغه کرسۍ او بیا دا واوره او بیا دا کرسی او د عرش مثال دیسی دی عرش په کم باندې چې الله دی بیا د دې قدمینو دا ځای چې کم دی دا د عرش په مخ کې دیسی دی لکه په شړه ځمکه کې چې بنګړی غوزار کې او الله بیا څومره عظیم به نو بیا ته سوچ کوه چې دغه عرش دومره عظیم دی د هغه د قدمونو ځای دومره عظیم دی هغه رب څومره عظیم دی الله سبحانه وتعالی صفات عظمت دی ټول د کمال صفات دغه دپاره دی ځکه هغه ته عظیم ویلی کېږي د الله سبحانه وتعالی کارونه عظمت واله دي عدل انصاف حکمت چې څه وغواړي هغه کوي چې څه وغواړي هغه کوي دومره عظیم ذات دی رب العالمین هغه عظیم ذات دی چې لویي په هغه پورې خوند کوي هغه عظیم ذات دی چې د هغه د تذکیرې په مخ کې او د هغه د یادولو په مخ کې ډېر لوی لوی خلک واړه ښکاره شي کله چې د الله سبحانه وتعالی تذکیره وشي نو د دنیا چې کوم عظما دي او کوم لوی او طاقتور خلک دي هغه ټول به د کمزوري ښکاره شي هغه ټول به درته واړه ښکاره شي د الله دا نوم چې صرف وایي که نه الله نو بیا د هغه په مخ کې به څوک لوی ښکاره شي او څوک به عظیم ښکاره شي هغه عظیم ذات دی چې د ځمکې او اسمانونه یې راټینګ کړي دي او په دې ستړی کېږي نه ګورې ولا یؤوده حفظهما وهو العلي العظیم عظیم ویلی دلته الله وی د ځمکې او اسمانونه ما راټینګ کړي دي وګوره د دې د راټینګولو یا د دې د حفاظت زه ستړی کړی خو نه یم چې زه ستړی شوی یم نه او چې چا له څه شی ورکوي عظیم ذات دی نو ګوره د هغه په مخ کې مسله لویه نه وي دا ته فایده ذکر کړم که تا ته هر څومره مشکل که نه هر څومره د الله په مخ کې لویه مسله نه ده ګوره ځکه چې هغه په خپله عظیم دی
د الله مخې ته ګوره یوه مسله هم لویه نه ده، یوه مسله هم لویه نه ده. ځکه حدیث کې دا راځي، ډېر ناشنا حدیث دی. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د الله نه څه شی غواړئ سمې ته غواړئ بیا. ولې؟ فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. د الله په مخ کې ګوره څه شی لوی نه دی. بیماري دا د الله په مخ کې څه غټه خبره خو نه ده. غریب یې دا څه غټه خبره خو نه ده. ته خو لاس اوچت کړه چې ته یو ورځ خو الله ته ووایې که نه. دا مسلې خو انسانانو ته غټې ښکاري، ځکه چې انسانان کمزوري دي، واړه دي، خو الله خو عظیم ذات دی، د هغه په مخ کې څه شی لوی نه دی. نه څه مسله هغه ته ګرانه ده، نه دی یو خبرې ورکول هغه ته ګران دي. بلکې حدیث کې خو دا راځي، حدیث قدسي دی، الله وایي ای د آدم بچو، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد. ستاسو اولنی او ستاسو آخرنی، ستاسو انسانان او ستاسو پیریان که ټول په یو ډاګه راته ودرېږي او ټول رانه هر څه وغواړي چې څه په زړه کې چې چا څه ارمان یې هغه رانه وغواړي، دې ټولو له چې هر څه ورکړم نو زما په بچۍ کې به بیا هم څه کمی رانه شي. دې ټولو له چې هر څه ورکړي، الله وایي زما په بچۍ کې بیا هم کمی نه راځي، او ته ورته خپلې مسلې نه بیانې. هغه رب دی چې رزق ډېرول، اجر ډېرول د چا دپاره چې وغواړي دا هم د دغه رب کار دی، دغه عظیم ذات کار دی. نو کله چې تا ته پته ولګېده چې رب العالمین عظیم دی، نو بیا د هغه د عظمت په خپل زړه کې راوله. لوی فضل والا دی هغه، او فضل هم عظیم دی، فضل هم د هغه عظیم دی، رحمت هم د هغه عظیم دی. الله سبحانه وتعالی په سوره بقره کې دا خبره کړې ده، والله ذو الفضل العظیم. والله سبحانه وتعالی پراخه فضل والا دی، لوی فضل والا دی. نو هر مؤمن له پکار ده د دې نوم فایده ده راووته، د عظیم فایده ده راووته، چې د انسان په زړه کې د الله عظمت ډېر شي، او د عظمت به بیانې په ژبه باندې، په زړه کې، په اندامونو باندې، او بل د الله نه به داسې یېرېږي څنګه چې حقدار دی الله د هغې یېرې داسې یېره به په خپل زړه کې راولي. د هغه د خبرې نه به انکار نه کوې، د هغه د خبرې به نافرماني نه کوې، یادې به په مخه، یېرې به نه، شکر به وباسي، ناشکري به نه کوې. دا د الله سبحانه وتعالی عظمت دی. او دغه شان د الله سبحانه وتعالی په مخ کې عاجزي، د الله سبحانه وتعالی په مخ کې به عاجزي په ځان کې راولي. په صحیح الجامع کې دا حدیث دی، من تعظم في نفسه او اختال في مشيته. دی حدیث ته غوږ کېږدئ. من تعظم في نفسه او اختال في مشيته، چاته چې ځان داسې لوی ښکاره شو، ځان ورته داسې عظیم ښکاره شو، او داسې بیا د تکبر ده رواني، نو داسې متکبره کارونه د متکبرانو، لقي الله وهو عليه غضبان. د قیامت په ورځ به د الله سره ملاو شي، او الله به ورته په غوسه کړي. لوی او تکبر دا په صرف هغه عظیم ذات پورې خوند کوي. دې نوم دا فایده راووته چې عظیم هغه دی، نو موږ ته به د هغه عظیم ذات په مخ کې ځان عاجزه کوو، هغه ته به ځان ذلیله کوو چې څومره کولی شو. او هغه الله ته چې څومره ګوره مخلوق ته چې ته څومره ځان ذلیله کوې نو سپکېږي به، او د الله په مخ کې چې ځان څومره ذلیله کوې نو ښه عزتمن کېږي به، قدر به دې ښه ډېرېږي، شان به دې ښه اوچتېږي، مقام به دې ښه اوچتېږي. نو دا د الله څه نوم شو؟ العظیم. د الله بل نوم دی القوي. د الله نوم دی القوي. په سورة الشورى کې الله وایي وهو القوي العزیز. او هغه الله زورور دی او عزتمن ذات دی. القوي، قوي معنی خو تاسو ته معلومه، قوي په دې معنی سره راځي قادر. وی د چا سره چې کامل قدرت وي، الکامل القدره علی الشیء، کامل قدرت د الله سره دی، نو ځکه قوي دی، طاقتور دی، زورور دی. ګوره د انسانانو کوم طاقتور شته؟
په دې مخلوقاتو کې هم طاقتور شتي خو دوی سره کامل قوت او کامل قدرت او کامل اراده نه ده رب العالمین قوي دی نو د هغه قوت چې دی هغه کامل قدرت دی او کله قوي په دې معنی سره هم راځي چې الله سبحانه وتعالی نور له طاقت ورکوي که یو چا سره طاقت دی هم دا چا ورکړی دی الله ورکړی دی هر طاقت چې چا سره دی مخلوق سره دا طاقت د الله د طرف نه دی نو الله په خپل زورور او طاقتور ذات دی او د مخلوق سره چې کوم طاقت دی دا هم د الله د طرف نه دی الله هغه قوي ذات دی او هغه زورور ذات دی چې هغه قوي دی په خپل ذات کې په خپلو صفاتو کې په خپلو کارونو کې نه کمزوری کېږي نه ستړی کېږي نه ترې څه خبره هېرېږي نور سره څوک مقابله کولی شي او نه په هغه باندې کمزورتیا راځي او نه داسې څه کار شتي چې هغه ته غټ ښکاري او هغه د وایي چې زه یې نشم کولی الله قوي دی زورور دی د هغه د زور په مخ کې د هر چا زور ختمیږي الله سبحانه وتعالی قوي دی زورور دی چې کله خپل دشمن راونیسي نو بې سم رانیسي وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا د الله نه نه څوک تېښته کولی شي او نه د الله سره څوک مقابله کولی شي او نه په هغه قوي ذات باندې څوک غالبه کېدی شي او نه څوک په هغه باندې زورور کېدی شي الله سبحانه وتعالی قوي دی په خپلو کارونو کې چې څه کول غواړي فعال لما یرید هغه کار کولی شي که د رزق مسله ووایي نو هر چا ته رزق رسوي قوي او زورور ذات دی په دریاب کې چې کوم څاروي دي په دریاب کې چې کوم مئی دي په دریاب کې چې کوم ځناور دي هغوی ته رزق رسول هم د الله کار دی یرزق من یشاء چاته چې وغواړي رزق ورکوي ګوره د دې سره مناسب دا دی نو الله څه وایي وهو القوي العزیز الله طاقتور ذات دی دا رزق هر چا ته رسولی شي الله طاقتور دی د خپلو ملګرو مرسته کوي د پیغمبرانو مرسته کوي د دیندارو خلکو مرسته کوي دا دینداره ګورې بېسرې نه پرېږدي دا دینداره په منځ کې نه پرېږدي دا خپل پیغمبران نه پرېږدي دشمنانو ته اگر که د هغوی عدد کمی اگر که د هغوی طاقت کمی كتب الله لأغلبن أنا ورسلي الله دا خبر لازم کړې ده چې الله به زوروري او د هغه پیغمبران به زوروري بیا څه وایي الله ان الله قوي عزیز الله زورور دی قوي دی د خپلو ملګرو مرسته کوي د دیندارو خلکو مرسته کوي که دینداره وي نو خوشحاله شه تا سره یو قوي رب مرسته ده چېرته به دې یوازې پرېنږدي خصوصا چې کله د قبر کې پرېږدي بیا به دې بلکل یوازې نه پرېږدي او دا مخلوقات چې کله ته یوازې کړي هغه رب به دې نه یوازې کوي ځکه د سلف صالحین د دین مشران دوی به د دې مرګ نه یېرېدو د دې د لاسې چې زموږ اعمال کمزوري غټو خلکو ته به خپل اعمال کمزوري ښکارېدو خو دې مرګ ته به خوشحاله هم ووي د الله سره ملاقات دی او الله به موږ یوازې نه پرېږدي دا مرګ ګورې د مؤمن دپاره یو قسمه زیری هم دی ګورې دا مرګ صرف مصیبت نه دی په هغه وخت کې به لوی مصیبت دی چې مړ شي او جهنم ته لاړ شي والعیاذ بالله خو چې یو سړی مړ شي او د الله سره ملاقات وشي او الله ترې راځي او ملائک چې کوم ملائک ترې ساه اخلي هغه ورته ووایي ابشر بروح وريحان ورب راض غیر غضبان تعالی وایي موږ زیری درکو د خوشبویانو او د جنتونو او د دې رب سره د ملاقات چې هغه تا نه راځي دی وایي تا ته غوسه نه دی چې سړي ته د مرګ په وخت کې دا وویلی شي د دې نه ساه وځي او ملایک ورته وایي چې الله تا نه راضي دی نور دی څه غواړي بیا څومره اوچت نعمت دی من کان یرجو لقاء الله څوک چې د الله سره د میلاوېدو امید ساتي د هغه قوي ذات سره د هغه عظیم رب سره د هغه حکیم رب سره نو یقینا الله وایي دغه نیټه را روانه ده ځان تیار ساته د الله سره به ملاقات ستا کېږي که ته غواړې او که ته نه غواړې ملاقات به کېږي خو داسې وکړه او داسې عمل وکړه چې ستا په زړه کې د ارمان وي چېرې د الله سره مې ملاقات وشي الله ته دې شوق پیدا شي دا رب
د کوم دا نومونه او صفات چې موږ بیانوو ورب الکعبه زموږ دا زړه سم ټوپونه وایي چېره دا رب هم چېرته ولیدې حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ولاړو د مرګ نه لږ یو څو ورځې مخکې او دی وی یو بنده ته الله اختیار ورکو چې په دنیا کې به همیشه پاتې کېږي او د دنیا د بچایي به درته هم میلاو شي او بل اختیار دا و چې بس په دې ټیم به مرې او الله سره به دې ملاقات کېږي وی هغه بنده د الله دې ملاقات له ترجیح ورکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژړا شو صحابه کرام وی نو اوس دې سپینګیري ته وګوره دا سره جړه خبره خو نه دی باره خبره باندې جاړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو انسان تذکره وکړه یو قصه یې موږ ته بیان کړه وی بیا وروسته صحابه کرامو ته پته ولګېده چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله خبره کوله ګوره دنیا له ترجیح ورنه کړه د دنیا هغه باچایي له ترجیح ورنه کړه په دنیا کې همیشه پاتې کېدو له ترجیح ورنه کړه د الله ملاقات له ترجیح ورکړه دا رب چې په ځان باندې د نیکانو خلکو مرسته لازم کړې ده د دې رب سره ملاقات به څومره خوند کوي الله سبحانه وتعالی موږ له مرګ په وخت کې راولي چې الله زموږ نه راضي او الله دې زموږ ملاقات د الله سره په هغه وخت کې وکړي چې موږ په توحید باندې مضبوط یو رب العالمین زورور دی قوي دی چې کله قومونه تباه کوي او د دین دشمنان تباه کوي نو قوي زورور ذات دی فلما جاء امرنا الله وی کله چې زمونږ فیصله راله د عذاب په سمودیانو باندې په سورت هود کې الله دا خبره کړې کله چې فیصله د عذاب راله په سمودیانو باندې الله وی نجینا صالحا وی مونږ ته صالح علیه السلام بچ کو ګوره الله قوي دی خپل ملګرو مرسته کوي والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ الله ما مؤمنان دا عذاب نه بچ کړیو په خپل رحم سره دا ورځې د ذلت نه مې بچ کړیو بیا سوی الله د دې دپاره مې تاسو ته د آیت وی ان ربک هو القوي العزیز الله زورور دی او قوي دی او عزیز او عزتمند دی الله قوي دی په دې خپل طاقت سره زمونږ د غوږونه زمونږ د سترګې زمونږ د ژبه زمونږ د نظر زمونږ د بدن دی پیدا کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سجده کې دا دعا وی په سنن ترمذی کې دا ده سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره زما مخ هغه ذات ته سجده ولګوله چې هغه پیدا کړی دی هغه پکې بیا غوږونه پیدا کړي دي او سترګې وله پیدا کړي دي بحوله وقوته دې دپاره مې تاسو ته د حدیث وي په خپل طاقت سره په خپل طاقت سره رب العالمین مؤمنان د کافرانو سره د جنگ نه بچ کړي دي او الله کافي شوی دی د دغه کافرانو په مقابله کې د مؤمنانو له طرف نه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا غزوه احزاب غزوه خندق سیرت ما تفصیلا بیان کړی سیرت په درسونو کې ډېرې ډلې راغلي وې په مؤمنانو پسې مدینې ته الله وی هغه ټولې ما واپس کړي دي ما شړلي او څه د هغوی په لاس باندې نور راغلي وکفى الله المؤمنین القتال او الله کافي شوی د مؤمنانو طرف نه هغوی ته د جنګ ضرورت هم نه و راغلی وكان الله قويا عزيزا او الله زورور دی او عزتمن ذات دی الله قوي دی نو فایده دی نوم سره وته چې الله قوي دی نو څه چې کله انسان ته پته ولګي چې الله قوي دی نو د خپل ټول کارونه ورته کمزوري ښکاره شي ځان ورته کمزوري ښکاره شي دا غره په مخ کې موږ سیو زمونږ کار به سي چې کله تا ته پته ولګېده
چې الله سبحانه وتعالی قوي ذات دی نو بیا پکار دا دی چې ستا دا مضبوط عقیده جوړه شي چې راځه چې څه کومه ټول د الله په طاقت باندې کېږي لا حول ولا قوة الا بالله دا دی مطلب دی چې زه هېڅ کار نشم کولی زه هېڅ هم نشم کولی مګر د الله په اراده او د الله په طاقت سره هر څه کېږي ته چېرې درس ته ناست یې که نه دا هم د الله طاقت دی او د الله توفیق دی تعالی درکړی دی دغه شان بیا دا خبره ساتي چې الله قوي دی نو ته هم په ځان کې دا صفت راولې او د ځان نه به زورور مؤمن جوړ کړي طاقتور مؤمن طاقتور مؤمن څه مطلب دی چې جنګ جګړې به کوي ایمان کې به ځان طاقتور کړي الله طاقتور ذات دی او ته دغه قوي ذات بندې نو ته د ځان نه قوي جوړ کړه په ایمان کې د ځان نه قوي مؤمن جوړ کړه حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې دی المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف زورور مؤمن په ایمان کې طاقتور مؤمن د الله ډیر خوښ دی د هغه کمزوري مؤمن نه چې په ایمان کې کمزوری دی دې کې طاقت نه مراد پهلواني نه ده ګورې د طاقت نه مراد ایمانی طاقت دی الله دې به موږ ټولو کې پیدا کړي حدیث کې څه راځي احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو کار دله فایده درکوي په الله باندې توکل وکړه د الله نه مرسته غواړه او ځان مه کمزوری کوه د ځان نه کمزوری مه جوړوه که دنیوي کارونه دي او که دیني کارونه دي بس خپل کار کوه په الله باندې ځان وسپاره وإن أصابك شيء او که چېرته څه مصیبت ته در ورسي تا خو کوشش او محنت کوو خو کار ونه شو فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا داسې مه وایه که ما داسې کړی وی داسې به شوی وی که داسې مې کړی وی داسې به شوی نه نه ولكن قل قدر الله وما شاء فعل دا تقدیر کې الله لیکلی و بس چې الله لیکلی هغه موږ ته ورسېده بلکل کمزوري کېږئ مه قدرمنو تاسو ته مې د زړه د نصیحت ته بلکل مه کمزوری کېږه که رزق دې کمي دا به یو ورځ پراخه شي خو ته کمزوری کېږه مه خپل محنت کوه خپله مزدوري کوه بچی دي نشتی مصیبت ته باندې دی غمونه دي دردونه دي تکلیفونه دا ټول به الله سبحانه وتعالی تا نه ختم کړي خو ته ځان کمزوری کوه مه استعن بالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته د الله نه غواړه او ځان ورته وسپاره استعن بالله ولا تعجز عجزي مه راښکاره کوه ځان مه کمزوری کوه عجزي راښکاره کوه مطلب یو خو هغه عجزي دی چې انسان په ځان کې عجزي راولي دلته عجزي مطلب یعنې ځان کمزوری کوه مه چې زه دا کار نشم کولی او د شیطان څه کار دی د شیطان خو کار دی چې تا به کمزوری کوي په ایمان کې او کم طاقت چې الله تعالی درکړی شیطان کوشش کوي چې د طاقت د الله په دین کې استعمال نشي شیطان څه کوشش کوي چې د طاقت د الله په دین کې استعمال نشي اوس ګوره الله تعالی یو سړی مال الله څه طاقت راکړی د غوږونه طاقت دی که نه سترګې طاقت دی زړه طاقت دی پوزه طاقت دی لاس طاقت دی خپې طاقت دی خو شیطان ته نه پرېږدي دې ته چې ته د طاقت د الله په بندګۍ کې استعمال کړي الله د قومونو تذکره کړې ده چې الله وله طاقت ورکړی خو طاقت یې په خپل ځای کې نه دی استعمال کړی بلکې طاقت یې ټول د دنیا دپاره استعمال کو او د دین دپاره یې د سره طاقت استعمال نه کو موږ چې مزدوریانې کوو څومره سختې مزدوریانې کوو څومره تکلیفونه تېرو په بدن کې چې څومره زور او طاقت یې هغه ټول دې دنیا کې موږ استعمال کو او چې دین له راشو بیا کمزوري شو بیا بس موږ وایي هر انسان کمزوری الله دې رحم وکړي بیا دې کمزوری شي او په طاقت کې او مزدورۍ کې دا نه وایي چې زه کمزوری یم الله سوي دغه قومونه مبارکي وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده الله وي ما ولا غوږونه ورکړي ما ولا سترګې ورکړي ما ولا زړونه ورکړي دا طاقت دی که هوا ورده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا أفئدتهم من شيء
إذ كانوا يجحدون بآيات الله. په سورة احقاف کې الله دا خبر کړی، الله ما ول ورکړي غوږونه خو غوږونو څه فایده ورنه کړه، ما ول زړونه مې ورکړي خو هغې څه فایده ونه کړه، ما ول سترګې ورکړي څه فایده مې ورنه کړه. وایي د دې هر څه باوجود هغوی زما نه انکار وکړو. دا کوم طاقت چې دغه قوي ذات درکړی دی که نه، نو دا استعمال که په دې خپل دین کې چې تا نه یو قوي مؤمن جوړ شي. دغه شان دې امت له پکار ده چې طاقت خپل ډیر کړي چې د دشمن په زړونو کې یره پیدا شي، ځکه چې موږ دغه قوي رب بندګانې ونو چې دا امت هم قوي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله وی تیار کوي چې څومره تاسو طاقت تیارولی شئ د دشمنانو په خلاف. ترهبون به عدو الله وعدوکم. ویریږي تاسو نه د الله دشمنان او دشمن ستاسو. موږ خو مصروفه یو په دې کې چې خپل طاقت ټول زیات کو چې دنیا وګټو، د بچو دپاره او د ښځو دپاره یوې نوړۍ ډوډۍ پسې موږ د خپل بدن هغه ټول طاقت ختم کو، او د الله سبحانه وتعالی دین او د امت طاقت د هغې کې بیا موږ کمزوري کو ځان، چېرې موږ کمزوري یو. دا فایده مې د ذکر کوله چې الله سبحانه وتعالی قوي ذات دی، نو بیا پکار ده چې بندګان یې صحیح بندګان هم قوي. دا کوم نوم شو الله؟ القوي. یو څو منټه پاتې دی په دې کې به یو نوم ذکر کو چې هغه نوم دې ته نږدې دی. د الله بل نوم دی المتین. المتین سورة الذاريات کې الله وی إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المتين الله ذو القوة طاقت خاوند دی. المتین مطلب دا دی چې بیا مضبوط رب دی، مضبوط طاقت والا دی. المتین اصل کې متانه په عربي کې شدت الشی د یو شي مضبوطوالي ته وایي. په دې کې د نه ډېرې معنی پرتې دي. غټه معنی خو واضحه معنی دا ده چې متین کې د نه دا معنی پرته دی چې یو شی مضبوطي په خپل ځای باندې، په خپله اراده کې مضبوطي. دا شان معنی ده عظیم کبیر. کله عرب چې دی د ځمکه کې چې کوم ځای راوچت شوی بره که نه، او کم ځای د ځمکې کې کلکي، نو هغه ته متین وایي چې دا شی عظیم دی، لوی دی. نو الله سبحانه وتعالی مضبوط ذات دی، په خپله اراده باندې مضبوط دی، په خپلو کارونو کې مضبوط دی، په خپلو صفاتو کې مضبوط دی، په خپلو اقوالو کې مضبوط دی. خو بلکې څوک مانه دا سوال وکړي چې لږ ساعت د دې نه مخکې موږ د الله کوم نوم ذکر کړو؟ القوي. او دا څه دی؟ المتین. دواړه یو بل ته نږدې دي. فرق بیا څه دی په دې دواړو نومونو کې؟ نو هغه یاد ساته. هغه دی القوي او دا څه دی؟ المتین. د طاقت ما ته اوس وایي چې قوي معنی دا ده چې کامل قدرت دی ورسره، کامل قدرت په یو کار باندې دې ته طاقت وایي، قوت وایي. الله سبحانه وتعالی قوي دی ځکه چې قدرت کامل دی او هر ځای ته رسي. بیا د طاقت مضبوط دی نو متین دی. پوه شوې بګه چې کله الله طاقتور دی، داسې طاقتور دی چې کامله اراده ده او کامل قدرت او پوره قدرت دی ورسره، نو قوي شو. بیا د طاقت مضبوط دی نو څه شو؟ متین شو. نو د متین نوم نږدې دی څه ته؟ قوي ته. الله سبحانه وتعالی متین ذات دی، طاقتور مضبوط طاقت والا چې د هغه نه څوک طاقتور نشتی. ځکه الله سبحانه وتعالی یو قوم تذکره کوي په سورة فصلت کې، هغوی څه ووایي؟ وقالوا من اشد منا قوه. هغوی وایي څوک دی زموږ نه زیات طاقتور؟ اولم یروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه.
دوی نه ګوري چې الله د دوی نه زیات طاقتور دی نو الله سبحانه وتعالی مضبوط طاقت والا دی متین ذات دی شدید العقاب چې عذاب ورکوي سخت مضبوط عذاب ورکوي شدید العذاب شدید المحال په سورة الرعد کې الله خپل ځان مبارک کې ویلي دي شدید المحال چې وي چاته چل جوړومه در رانیوو که نه سم مضبوط چل ورته جوړوم ځکه چې متین دی څه دی متین دی رانیوی سم مضبوطی ځکه چې متین ذات دی ان بطش ربک لشدید فایده دی نوم دا ده چې کله موږ ته پته ولګېده چې الله سبحانه وتعالی متین او قوي ذات دی نو بیا به دې په زړه کې یره پیدا شي د هغه رب نه چې یره داسې نه ما راونیسي داسې نه دغه سخت عذاب په ما رانشي او دغه شان چې کله موږ ته پته ولګي چې الله متین ذات دی طاقت ورسره دی مضبوط طاقت کار مضبوط افعال مضبوط دي اقوال مضبوط دي نو بیا مؤمن لم پکار چې په خپل دین کې مضبوط وي مؤمن له څه پکار ده چې په خپل دین کې مضبوط او بادر وي که حدیث کې دام راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی او شیخ شعیب الارنووت رحمه الله صحیح کړی دی سندن پای کې دا دي چې داسې نه چې د چا د هیبت او د مقام د لاسه او د زور د لاسه تاسو ویرېږئ او حق بیا نه بیانوئ مؤمن به متین په خپل دین کې قوي به مضبوط به دی به د چا د طاقت نه نه هېرېږي د چا د زور نه به نه هېرېږي بلکې د دین به بیانوي حق به بیانوي په خپل کور کې به دین بیانوي په خپلو خپلوانو کې ښه په زور سره په شور سره حکمت جدا شی دی چې حکمت به پکې خو یریږي به نه بزدله کېږي به نه ځکه چې زموږ رب قوي دی او متین دی په دې باندې به اکتفا وکړو څو نومونه شو نن څلور کم الحکیم العظیم القوي المتین الحکیم العظیم القوي المتین الله سبحانه وتعالی څلور نومونه سراغي د تفصیله دا اخرنی نوم د الله سبحانه وتعالی دې موږ ډېر تفصیل ونه کړو ځکه چې دا متین قوي ته نږدې دی نو کوشش کوئ د دې نومونو د یادولو او بیا دا نومونه په دعاګانو کې الله ته وسیله کوئ چې کله دعا غواړئ که نه یا قوي یا عظیم یا متین یا حکیم الله به در دعاګانې بیا قبلوي او دغه شان دا نومونه بیا خپلې کورنۍ ته یې ښایي خپلو